دا یو ورو سوال کړی دی چې زه د غریبانانو سره ښه کوم او وخت په وخت صدقې او د الله په لار کې مال لګو، هېڅ چاته یې نه ویل، الله ته پته وي بیا ما ته پته وي، او هغه کس چې چا سره منډه ووه. خو کله ناکله وي زه دا خبرې خپلې ښځې ته کوم د دې لپاره چې دې کې هم دا صفت راشي او دا هم د غریبانانو سره مرسته کوي. او که سبا له زه نه یم نو چې دا په دې لار روان وي نو الله ماله اجر راکوي. خو شک راته دا راځي چې داسې نه د دې د لاسه زما دا عمل خراب نه شي. نو د دې کار ګنجایش په شریعت کې شتي او که نه؟ الجواب، دا خبره خو واضحه ده چې څومره یو عمل پټي نو دومره اخلاص ته نږدې، څومره چې یو عمل پټي نو دومره اخلاص ته نږدې، او څومره چې عمل پټي دومره د ریاکارۍ نه محفوظ وي، او څومره چې یو عمل پټي نو دومره د ښودنې نه د اورونې نه د دې هر څه نه پاکي. امام بخاری باب یخودی په خپل کتاب کې باب صدقة السر، باب دی په بیان د هغه صدقه کې چې هغه په پټه ورکولی کېږي. بیا هغه حدیث راوړی دی د هغې نه ټوټه راغستې ده، هغه اووه کسان به د قیامت په ورځ اووه قسمه خلک د عرش په سوري کې ولاړ، یو پکې څوک دی؟ ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. او هغه سړی چې صدقه ورکوي نو دومره پټه ورکوي چې د ګس لاس ته پته نه لګي چې د ښی لاس څه ورکړو. او هغه آیت به کوم راوړی دی؟ ان تبدو الصدقات فنعما هي. سوره بقره کې الله وایي که تاسو صدقې راښکاره کوئ هم ښه ده، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. او که تاسو یې پټوئ نو دا بیا ډېره غوره ده. مننه چې صدقه به ښکاره هم ورکولی شي په پټم او غوره هغه به پټه ده. امام طبراني یو حدیث راوړی دی سندن صحیح دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان صدقة السر، پټې صدقې د الله غضب ختموي. پټې صدقې ویلې، پټې صدقې د الله غضب ختموي. نو غوره ده چې انسان صدقې ورکوي نو هغه په پټه ورکړي، الا که چېرته په دې راښکاره کولو کې یو شرعي مصلحت وي نو بیا صحیح ده. لکه امام ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر کې دا خبره کړې ده، مدقه آیت لاندې وي دې آیت نه دا خبره راووته چې صدقه په پټه ورکول غوره دي د دې نه چې سړی په ښکاره ورکړي، ځکه چې دا د ریاکارۍ نه سړی لرې ساتي. الا دا چې که چېرته مصلحت پکې بیا صحیح ده. مصلحت څه دی؟ لکه اوس یو سړی دی عالم دی، امام دی، امام معنی یعنې خلک یې تابعداري کوي، نو دی لازم به کله نه کله بعض کارونه ښکاره کوي، به ولې چې خلک یې ویني او هغوی په دې نقش قدم روان شي. خو په شرط دی چې دې سړي په ځان باندې یقین چې شیطان را باندې نه زورور کېږي. که چېرته به ځان یقین نه وي نو بیا نه، خو چې به ځان یقین وي چې ریاکاري پکې نه راځي او نیت مې برابر دی او دی یو عمل کله نه کله راښکاره کړي دې دپاره چې خلک یې ویني او د خلکو ته رایاد شي دا عمل او دا خلک پرې عمل وکړي، نو بیا په دې کې څه حرج هغه نشته. نو دا ورور چې خپلې ښځې ته دا خبرې کوي دې دپاره چې دا هم صدقې د الله په لار کې ورکوي او مال لګي د الله په لار کې، نو دا کار څه دی؟ هر وخت صحیح دی.
دی جواب دی نه ما دا ووایي چې یو سړي په ځان یقیني چې نیت یې نه ګډوډ کړي مصلحت خو پکې شته تاسو بیا ښځې ته ویلی چې خو چې مصلحت پکې مصلحت خو هغه بیان کړو هغه څه مصلحت وایي چې دا ښځه هم په دې لار روانه چې دا مصلحت نه دی نو دې کولی شي خو چې په ځان یقیني چې شیطان دی نشي ګډوډ کولی په نیت کې بیا صحیح ده او که چېرته به ځان یریږي او کمزوری نو بیا دې نه ځان لرې ساتي والله اعلم